د پیشمنی احکام او آداب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين. پیشمنی کول یو فضیلت او بهتری لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منګ لراغه ته ترغیب را کړي او فرمایلی دي چې دې کې برکت ده. امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نه حدیث نقل کړي. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تصحروا فإن في السحور برکه. تاسو پیشمنه کوي بشک په پیشمنه کې برکت ده. بل حدیث امام مسلم رحمه الله نقل کړي. هغه فرمایي چې رسول عمرو ابن العاص رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فصل ما بین صيامنا وصيام اهل الكتاب اکلت السحر. زمنګا او د اهل کتاب او د روزې تر مابین فاصله جدائی اغا د پښمنی خوراک ده. یعنی منګا روزه کې د پښمنی خوراک او اهل کتاب پښمنه نه کوي. امام ابن ماجه یو بل روایت کې راوړي نقل کړی دی چې هغه د سند په لحاظ سره پکې ضعف دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي استعینوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. تاسو د پښمنی خوراک کوي او داغي په وجه باندې پروجا امداد حاصل کړئ او تاسو د شپې د غرمې خوب کوي نو داغي په وجه په قیام الليل باندې کومک حاصل کړئ. بیا نبی علیه السلام حکم کړی دی او فرمایلی دی چې د روایت کې امام البانی رحمه الله په صحیح او صحیح الجامع کې صحیح کړي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہما فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی تصحروا ولو بجرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تاسو پیشمنه کوي ولو که یو ګټ اوبه هم وي ځکه الله او د الله ملائکه په پښمنی کوونکو باندې هغه باندې رحمتونه را لېږي. الله د الله ملائکه او ته دعا د رحمت کوي او الله په رحمت را لېږي. د بهترین پښمنی په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نعم سحور المؤمن التمر. د مؤمن غوره او بهترین پښمنه چې دغه کجوري دي. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله نقل کړي او شیخ البانی رحمه الله صحیحه کې صحیح کړي. د پښمنی ادنا مرتبه دا چې سړی یو ګټ اوبوس کی لکه څنګه چې حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تصحروا ولو بجرعة من ماء. تاسو پښمنه کوي ولو که یو ګټ اوبه هم وي. معلومیږي دا چې په یو ګټ اوبه سکلو باندې هم د پښمنی سنت ادا کیږي. بیا په پښمنی کې وختي کو ناو رستواله مستحب ده لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت نه هم د معلومیږي چې هغه په پښمنه رستو کو. زید ابن ثابت رضی الله عنه امام بخاری او مسلم رحمهم الله حدیث نقل کړی دی. هغه فرمایي تصحرنا مع النبي صلی الله علیه وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
د پرمای موږ د نبی له سلام سره پښمنه او که بیغه مانزه ته پاتې د ماته پښتنه وکړه چې د اذان او د پښمنی تر مابین څومره مسافه وا هغه ول لکه سړی چې 50 آیت لولي 50 آیات تقریبا په وخت کې لستل کېږي دومره مسافه نور په پښمنی کې چې د دارستواله بهتر دی لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو د اذان د بلال رضی الله عنه اذان واورئ نو تاسو خوراک او اسکاک کوئ تر دې پورې چې ابن ام مکتوم رضی الله عنه اذان وکي او چې کله هغه اذانو کې به خوراک او اسکاک مکوئ نور د نبی له سلام سیرت هم د سوچ غیب پښمنه نا وخت کو